د هلمند والي الحاج مولوي امان الدین منصور صاحب په خپل کاري دفتر کې د اتفاقیې ریاست له عمومي رئیس الحاج حافظ نور الله صاحب او ورسره پلاوي سره په داسې حال کې وکتل چې پر مهال د هلمند اتفاقیې مدیر ملا اسمت الله مظلومیار د تیل فروشانو او ولافانو اتحادیې مسؤلینو او یو شمېر نورو اړوندو مسؤلینو هم حضور درلود. د ولایت مقام وایي مولوي محمد قاسم ریاض وویل چې په دې کتنه کې د هلمند اتفاقیې هر اړخیزې پیاوړتیا د تیل فروشانو او ولافانو د ځینو ستونزو د حل او یو شمېر نورو اړوندو مسایلو په تړاو خبرې وسوې. د ستونزو د حل په موخه مشورې شریکې سوې، نظرونه واورېدل سوه او د چارو د لا ښه سمون په موخه لازم تصامیم ونیول سوه. تېره ورځ د هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب په خپل کاري دفتر کې د اتفاقیې ریاست له عمومي رئیس الحاج حافظ نور الله صاحب او ورسره پلاوي سره په داسې حال کې وکتل چې د هلمند د اتفاقیې مدیر او د تیل فروشانو او ولافانو د اتحادیې مسؤلین هم حضور درلود. په دې کتنه کې د هلمند د اتفاقیې د هر اړخیزې پیاوړتیا، د تیل فروشانو او ولافانو د ځینې ستونزو د حل او یو شمېر نورو اړوند مسایلو په تړاو خبرې وشوې. د ستونزو حل په موخه مشورې شریکې شوې، نظرونه واورېدل شوه او د چارو د لا ښه سمون په موخه لازم تصامیم ونیول شوه. هلمند والي ډاډ ورکړ چې د امکان تر حده به د چارو د لا ښه سمون او ستونزو حل په موخه هڅې وکړي ترڅو د هلمند اتفاقیه نوره هم پیاوړې او د ولسونو اړوندې ستونزې حل او فصل سي.